محترمون سبا په زنانو کې یو غټ نحوست دا دی چې هغه د خپل خاوند سره بد سلوک کوي نو خبردار چې جبه ډیره خطرناکه ده د دې جبه ډیره ضررونه دي نو بهترینه زنانه هغه ده چې هغه خپل جبه کنټرول کړي غلطه استعمال نه کړي ځکه چې خپل جبه هم قلاده هم بلاده هغه زنانه ډیره زیاته بدبخته ده چې د هغې د جبې د شر نه نور خلک بیا خاص کر خاوند محفوظ نه وي او زه مختصر دا وایم چې د دې جبې په وجه باندې ډېر خلک جنت ته ځي او ډېر خلک جهنم ته ځي که چېرته دا جبه صحیح استعمال شي نو یقینا چې دا بیا دخول د جنت ګرځي او که دا غلطه استعمال شي نو بیا دا دخول د جهنم ګرځي خبردار پس پک نوم باندې خپل خاوند ما مخاطب کوا دغه رنګ هغه ته په جسمانی کم غیب باندې یعنی په غریبۍ باندې یا په نسب باندې پیغور مور کوا ځکه چې داسې خبرې بیا ټول عمر د انسان نه هېرېږي او د خاوند د زړه زخمونه په دې سره تازه کېږي ځکه خو یو شاعر وایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د تورې زخم جوړېږي خو د ژبې زخم نه جوړېږي نو هر وخت کې د خاوند شکریه ادا کوه هر معامله کې د هغه حوصله افزایي کوه او د هغه تعریف کوه یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر زوجها الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري هغه زنانه ته چې کم د خپل خاوند شکر نه وباسي د شکر مطلب دا چې کله په هغه باندې مصیبت او تکلیف راشي نو د هغه سره ته صبر کوه هغه ته حوصله افزایي ورکوه د هغه په هر کار باندې د خوشحالۍ اظهار کوه دا خبره معمولی مه ګڼه که چېرته د دې خبرو خیال ونه ساتلی شي نو بیا زندگی ګویا ښه نه تېرېږي په هر انسان باندې په زندګۍ کې خوشحالي خفګان راحت دغه شان تکلیف سکون پریشانی راځي نو په کار چې په دې باندې صبر وکړلی شي د صبر او استقامت نه کار واخیستلی شي او په هر حالت کې د خپل خاوند لاس کلک ونیولی شي د خاوند سره د مینې او محبت زندگی تېره شي داسې نه چې هر وخت کې نحوست ځان کې پیدا کې بد زبانه یې بد اخلاقه یې برکرداره یې نه نبوي اخلاق ځان کې راوله د صحابیاتو اخلاق ځان کې راوله ښه سیرت ځان کې پیدا کړه الله جل شانه زموږ په زنانو کې د صحابیاتو هغه اخلاق پیدا کړي وما علینا الا